بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد داغه حدیث مبارک د یو مسلمان پر بل مسلمان باندې چې حقونه جي رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باره کې خبرې کړې جي قال النبي صلی الله علیه وسلم حق المسلم على المسلم خمس پنځه حق جي د مسلمان پر بل مسلمان باندې رد السلام چې د سلام وای چې جواب ورکړي وعياده المريض او کوي څوک نه جوړي ورسه نن سبا خلک نه جوړه سړی ته نور دي دا ډیر غلط دی دا رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا د مسلمان حق دی نه کې وخت راوباسه واتباع الجنائز او دریم دا دی چې ته جنازه ته د ورسه یو سړی ویله ولوړه که په خارج کې مړ کېږي په یک شنبه مړ څه کنه خلک وخت نه لري چې تا جنازه ته درسي دونه مسلمانان بشارګان کمزور سوي دي نو دا یو مسخره خبر ورته وکړه نو د مسلمان جنازه ته تل د مسلمان حق دی کنه زه د جنازه ته لاړ سم سبب الله تعالی زما جنازه ته خلق راوستي و اجابه الدعوه او سلام حق دادی چې د استعمال مسچاو کې چې مل مسچا قبول کنه اوس مل مسچا هر مل مسچا قبل ده نه راغلي په هغه مل مسچا کې چې میوزیک کې شلی پارټي هغه تل بالکل صحیح نه دی هغه به سنت پر ځای کې حرام ده سوسه نو اجابه الدعوت هغه سیمل مسچا چې صرف په خپل مابینس کې محرم ناس چې ډوډۍ وخوري بلا السلام علیکم استحق زرالم درته وتشمیت العاطس او پنځم حق دادی چې مسلمان وتر چې د الحمدلله وای تورته يرحمک الله نو داغه پنځه حق چې د مسلمان اول چې د سلام وای ته جواب ورک دوهم دادی چې مریض پښتنه پرواک ډیر ثوابونه چې په نور حدیثو کې راغلي دي واتباع الجنائز او جنازه ته ورسه او اجابه الدعوه او چې د مسجاو کې انو ورسه مل مسجاته وتشمیت العاطس او داغه سي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دای وتر چې نو ته د ترچل جواب ورک قدرمنو زموږ چینل امام عبدالهادي ناصر در سره سبسکرایب کی او په سایت کې د غنټي بټن اوکی کی او د ثواب لپاره زموږ سره دغه ویډیو در سره لایک او شیر کی چې تر نورو مسلمانانو پورې هم